الله الرحمن الرحیم. ډېر زیاته مننه د وقار بھائی او دغه پوره ټیم چې مونږ یې راوبللو. د ټول نه لومړی خو دا کوم میلمانه شاعران چې راغلي دي دیر ته دې ملګري ته دې ټولو ته هرکلی وایم. او بله خبره د وقار بھائی او دغه د ټیم دغه زیار او دغه کار د ستاینې وړ دی. خو مونږ له پکار د بحیثیت یو شاعر او بحیثیت یو د روجې او بحیثیت د دې ملګري د دې ځایي د خلکو مونږ له دا پکار دي چې مونږ د دوی د خدمات چې کوم دی دوی نه استفاده وکړو. دوی مطلب هم دا دی چې یاره زمونږ د دې خدماتو نه دوی استفاده وکړي. د دې دومره پروګرامونو او د دې دومره قصو مطلب دا دی چې یاره د دوی دا کوم خدمات چې دي دا مونږ استفاده وکړو. ښه جي یو څو شعرونه به ووایم. منیر صاحب وخت دا دی کم دی چې په علم او هنر کې چې ناکام پاتې کېږي، په علم او هنر کې چې ناکام پاتې کېږي، په دې سیاله نړۍ کې هغه قام پاتې کېږي. په علم او هنر کې چې ناکام پاتې کېږي، په دې سیاله نړۍ کې هغه قام پاتې کېږي. دا دور د پیسې دی په مطلب باندې نظر وي، نو ځکه محبت له خپل مرام پاتې کېږي. او چې چاله یې د سر په تاوان غږ راپورته کړی، عبید په هغه خلکو کې ګمنام پاتې کېږي. ډېره مننه. زه د خپل وخت مېلمنو له ورکوم. ډېره مننه.